طالبانو 22 تنه په جوزجان او 6 تنه په کاپیسا کې په دورو ووهل. جوزجان او کاپیسا ولایتونو کې سرچینې وایي چې طالبانو په دغه دوه ولایتونو کې د 5 ښځو په ګډون 28 تنه په دورو وهلي دي. طالبانو یکشنبه د لیندۍ پر 28مه د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار په لوبغالي کې د 3 ښځو په ګډون 22 تنه په متروکو وهلي دي. په همدې حال کې د ځایي سرچینو په وینا طالبانو د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ په شیرواني بازار کې د 2 ښځو په ګډون 6 تنو ته په صحرایي محکمه کې سزا ورکړې ده. طالبانو دغه کسان د غلا له کوره د تېښتې له واده بهر اړیکو او د نشه یي توکو د پلور په تورونو له 10 تر 50 دورو وهلي دي. طالبانو تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د مشر په امر محاکمې له نړیوالو غبرګونونو سره دوام لري. دغه ډلې تر اوسه لسګونه تنه په بېلابېلو ولایتونو کې د خلکو په مخ کې په دورو وهلي دي.